قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټیک. په هېواد کې د ترهګرو ډلو پراخ حضور. پینټاګون وایي چې امریکا له افغانستانه د القاعدې ګواښونه جدي نیسي. د داعش سره همکاري. یو افغان د امریکا ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی. طالبانو په ننګرهار کې یو سوداګریز مارکیټ تړلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر کاروان د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې 3 کسان وژل شوي. او اسرائیل یو ځل بیا پر بیروت برید کړی. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د بیان د مرستیاله سیبرینا سنګ وایي چې دغه هیواد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له خاورې څخه د القاعدې ګواښونه جدي نیسي. سیبرینا دا څرګندونې د سه شنبې ورځ په یوې خبري غونډه کې مطرح کړې دي. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پینټاګون په افغانستان کې د القاعدې د ودې مسله جدي نیسي ویلي دي موږ خامخا دا جدي نیسو. موږ لا هم په سیمه کې د نه منلو وړتیاوې لرو. نوموړي په دې هکله نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر ویلي و چې متحده ایالات طالبان د یوه ترهګریز سازمان په توګه پیژني او په وینا یې دا لړۍ به همداسې دوام لري. د امریکایي چارواکي زیاته کړې وه چې امریکا د افغانستان له خاورې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې وړتیاوې ساتي. د دې مخکې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او هیوادونو ویلي وو چې پر افغانستان واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په هیواد کې د داعش او القاعدې په ګډون د ترهګریزو سازمانونو فعالیتونه ډېر شوي دي. ګاونډي هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت زیاتوالي ته اندېښمن دي. تېره میاشت میرر نشریې راپور ورکړی و چې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن لا هم ژوندی دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې دا ډله رهبري کوي. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي چې د دغه هیواد پولیسو یو 28 کلن افغان د امریکا ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریزې برید د پلان په تور نیولی دی. فاکس نیوز د سه شنبې ورځ راپور ورکړی چې دا سړی نصیر احمد توحیدي نومیږي او د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې نیول شوی دی. د اوکلاهاما والي کوین سټیټ ویلي دي دا د معلوماتو شریکولو یوه پیاوړې بیلګه ده چې موږ د سیمه ییزو ایالتي او فدرالي امنیتي بنسټونو ترمنځ پلي کړې ده. څوک چې زموږ ملت ته د زیان رسونې په لټه دی زموږ ازادي ګواښي او زموږ د ژوند لارې ته خنډ جوړوي ځواب ورکوونکي به وي. د راپور پر بنسټ دې سړي له داعش سره همکاري کړې ده. د معلوماتو له مخې توحیدي د دغه برید د ترسره کولو لپاره ځینې وسلې او تجهیزات هم ترلاسه کړي وو. د افغان د 2021 کال د سپټمبر پر 9 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو څو اونۍ وروسته د کډوالۍ په ځانګړې ویزې امریکا ته درنه شوی و او د مهال د خپلې پناه غوښتنې د دوسیې څېړنې ته په تمه دی. څو میاشتې مخکې د امریکا پولیسو 6 تاجکستانیان د داعش خراسان څانګې سره چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري له مکسیکو سره د متحده ایالاتو د ګډې سویلي پولې تر ناقانونه عبور وروسته نیول شوي. د ننګرهار سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو په جلال آباد ښار کې یو سوداګریز مارکیټ تړلی دی. د سرچینو په وینا ننګرهار کې د طالبانو مصروفیت دا مارکیټ د سه شنبې ورځ د هټیوالو پر مخ تړلی دی. سرچینه زیاتوي چې دا مارکیټ د مالیاتو د نه ورکړې له کبله تړل شوی دی. فرته مهال هټیوال وایي چې پر خپل وخت یې مالیه ورکړې خو د مارکیټ خاوند یې مالیه نه ده تصفیه کړې. بلخوا یو شمېر هټیوالو د خپلو هټیو د تړلو په اعتراض کې لاریون کړی خو د مارکیټ د خاوند اړوند کسانو لخوا د چړو له برید سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې طالب مسؤلانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو د مالیې وزارت د روان کال په غبرګولي میاشت کې پر یو شمېر کوچنیو کاروبارونو مالیه معاف او کمه کړه. په همدې حال کې د هیواد یو شمېر ښاریان په ځانګړې توګه هټیوال وایي چې طالبان د زور او جبر پر کارونې له دوی څخه ډېره مالیه اخلي. سرچینې وایي چې د خیبر پښتونخوا په سویلي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر کاروان د پاکستاني پولیسو د ډزو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي.
سرچینو د چهارشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې دا پیښه په واڼه سیمه کې شوې ده. د سرچینو د معلوماتو له مخې پوځیانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په جرګه کې د دې کاروان د ګډون مخه نیولې ده. د معلوماتو پر بنسټ ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. پاکستاني پوځ تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. له دې مخکې سرچینو د خیبر په جمرود سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د دغه غورځنګ د خیمې د ویجاړېدو خبر ورکړی و. د پاکستان دولت پر دې غورځنګ بندیز لګولی او د منع شویو سازمانونو په نوملړ کې شامل کړی دی. ټاکل شوې 2 ورځې وروسته د خیبر پښتونخوا قومونه د خیبر په جمرود سیمه کې یوه لویه جرګه وکړي. په لبنان کې د نښتو په دوام کې د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا د بیروت سویلي سیمې د هوایي بریدونو له لارې په نښه کړي دي. د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ د زاهیه په ګډون د بیروت پر سویلي سیمو څو راکټونه ګزار کړي دي. له دې مخکې تل ابیب ویلي و چې په دې سیمو کې د حزب الله پټنځایونه او طبي مرکزونه دي. په وروستیو څو ورځو کې د بیروت سویلي سیمې د اسرائیلي پوځ د مرګونې بریدونو شاهد دی. CNN لیکلي چې د دې بریدونو په پایله کې د استوګنې 4 ودانۍ نړېدلې دي. تر دې مخکې اسرائیلو د بیروت سویلي سیمو اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی و او ویلي و چې ډېر ژر به پر دې سیمو بریدونه وکړي. ورته مهال د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې له تېرې دوشنبې راهیسې پر دغه هېواد د اسرائیلو د بریدونو په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای